هلمند کې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي 55,000 کروندګرو ته د نړیوال بانک په مالي همکارۍ د دغه ولایت د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي کودونو د ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي د دې ترڅنګ به کروندګرو ته د کښتونو اوبو لګونې او حاصلاتو ته د ودې ورکونې په مدیریت کې مسلکي زده کړې هم ورکړي. زه 50,000 مستحقو کسانو بزګرانو ته غنم ویشل کېږي. د تخمونو هغه تخمونه چې تصدیق شوي تخمونه دي ورسره تور او سپین انبار توزیع کېږي چې انشاءالله ولازم په دې سره به زموږ د هلمند بزګرانو ته ډېر عاید په لاس باندې ورسي. موږ ټول بزګرانو ته د 55,000 کسانو ته تخنیکي ټریننګونه د غنمو په هکله باندې څنګه ویټاواک سره معامله کوي او څنګه ځمکه ورته آماده کوي، څنګه آبیاري کوي او څنګه د امراض او آفات نه جلوګیري کوي او څخل دوی د خپل اصلاح شوی تخم جمعوري کوي او څنګه نور خلکو ته ورکوي. بل پلو بیا د دغه ولایت کروندګر خوښ دي چې له دوی سره دغه ډول همکاري کیږي. دوی وایي دا به پر حاصلاتو ښه اغېز وکړي، خو له اړونده مسؤلین څخه دې ته ورته د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. انبار هم حاصل راکوي، تخم غواړي یا د انبار غواړي، تخم هم دغه رقم حاصل نه کوي. تخم دی چې پر وښ کال کره سوی دي نتیجه ورکړې ده پر دې برابر باندې، د انبار پر برابر باندې هم دغه رقم دي. د حکومت څخه دا غوښتنه چې د افغانستان ولس دوی ستړي ده فلحال دغه بزګر او د خلک چې د زمیندار 2-3 جرې په مځکه لري دا ستړي ده خلک باید چې دوی داسې پر بخش کې داسې همکاري د بزګرو سره وکړي لکه دا اوس پلان یې روان کړی دی. زه غواړم چې دا د حکومت موږ سره په دغه بابت کې د تخمو د شیانو نوره مرسته هم وکړي د تل دپاره او موږ دا ښه تخمونه او ښه انبارونه دي چې موږ استفاده ځنې وکړو. نو چې غواړو چې د تل دپاره یې موږ سره دغه کومکونه وشي. د یادولو وړ ده چې د هلمند ولایت له کروندګرو سره د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ دې ته ورته نورې دوامداره مرستې هم شوي دي.